د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. هیواد او له هیواد بهره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 106مه کلیزه ونمانځل شوه. نن سه شنبه چې له بریتانیې څخه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 106مې کلیزې سره برابر ده. دغه ورځ په کور دننه او بهر د افغانانو لخوا ونمانځل شوه. د طالبانو حکومت په دې مناسبت و اعلامیه کې ویلي چې 106 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان مسلمان او غیورو خلکو د الله پاک په نصرت سره د یوې قوي جهادي مبارزې په برکت د وخت استعمار انګلیسي امپراتوري دې ته مجبوره کړه چې د افغانستان بشپړ استقلال ومني او د وطن د بهرني سیاست صلاحیت چې هغه مهال د انګریزانو لخوا سلب شوی و بیرته افغانانو ته اعاده کړي. په اعلامیه کې له بریتانیې سربیره د روسیې او امریکا یادونه هم شوې او ویل شوي چې یوه پیړۍ کې د نړۍ دریو سترو قوتونو ته ماتې ورکول د الله تعالی مرسته او احسان دی او بیا د افغانانو کلک ایمان هوډ او غیرت و چې د خپل دین عقیدې او استقلال په ساتنه کې څرګند کړ. له انګریزي ښکېلاک څخه د خپلواکۍ اخیستلو لمانځ غونډې ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي چې هیواد کې باید زده کړو ته جدي پام وشي څو د دښمن د نوک ځواب په سوب او د مرمۍ ځواب په مزایل ورکړل شي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي د افغانستان لپاره چپه خوبونه نه ویني او دا نظام له ډیرو تجربو وروسته جوړ شوی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د خپلواکۍ د ساتلو او راتلونکو نسلونو ته د سپارلو یوازینۍ لار زده کړې دي او د هیواد زامن او لوڼې باید زده کړو ته مخه کړي او د لوړو علمي درجو ترلاسه کولو کې له یو بل سره سیالي وکړي. هغه ټینګار کوي چې د زده کړې فرصتونه باید ټولو ماشومانو، هلکانو او انجونو ته برابر شي ځکه یوازې په دې توګه ملي یووالی ټینګ او د بهرنیو لاسوهنو مخنیوی کیدای شي. د افغانستان د خپلواکۍ د 106مې کلیزې په مناسبت د پخواني جمهوري دورې بیلابیلو چارواکو په پښتونخوا کې سیاستوالو، د سپورټ اتلانو، د بشري حقونو فعالانو، طالب چارواکو، میرمنو، هنرمندانو او د خواله رسنیو کارونکو جلا جلا پیغامونه خپاره کړي دي. د 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د افغانستان پاچا امان الله خان انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او په دې ډول هغه ته د ملت لخوا د غازي لقب ورکړل شو. پاکستان کې د طالبان حکومت سفیر او د کډوالو د عالی کمشنرۍ مشر د کډوالو په اړه خبرې کړې دي. پاکستان کې د طالبان حکومت سفیر سردار احمد شکیب د ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو د عالی کمشنرۍ د پاکستان څانګې له مشرې فریپا کینلر سره په کتنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. په دې کتنه کې دواړو اړخونو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستنې له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو په تړاو خبرې کړي او همداراز یې په ډاګه کړې چې د پاکستان حکومت له لوري افغانانو ته ورکړل شوی فرصت ډیر محدود دی. دوی ویلي افغان کډوال نشي کولی په دې موده کې خپل شخصي وسایل له ځانونو سره ولیږدوي او په وینا پاکستان باید دغه ورکړل شوی ضرب الاجل وغځوي. اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفیر سردار احمد شکیب ویلي افغانستان او پاکستان ترمن محدودو بندرونو ته په پام سره د داوطلبانه ستنېدنې په برخه کې د اسانتیاو د برابرېدو په موخه د نورو لارو پرانیستل ضروري دي. په پنډغالو کې د سیار ټیمونه جوړ او د ستنېدنې پر مهال د پیوار کارت د وړاندې کولو د لغوي امکان باید وڅېړل شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان له دغه هیواده د پیوار کارت لرونکو افغانانو ته چې شمېر یې 1.4 میلیونه دی د روانې اګست میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي ګنې بیا به دوی په خپله لاس په کار شي. د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه سبا په کابل کې کیږي. ځینې پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اسلام آباد، بیژینګ او کابل ترمنځ درې اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړیږي. جیو نیوز راپور ورکړی چې دغه غونډه به د امنیتي او اقتصادي موضوعاتو پر محور متمرکزه وي. په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار ګډون ولري چې 3 ورځې به دوام وکړي. په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه د دې غونډې له مهمو موضوعاتو څخه بلل شوي دي. دغه راز ټاکل شوي چې په دې غونډه کې هغه هوکړې هم وارزول شي چې تر دې وړاندې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په بیجینګ کې شوي وي. مولا برادر د اکبر موسسې له رئیس سره د پراختیایي پروژو پر زیاتوالي خبرې کړي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په خپل کاري دفتر کې د اکبر مؤسسې له رئیس نمیک هیدروب سره وکتل. د اقتصادي معاونت خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر زیاتوالي خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې د اکبر مؤسسې د فعالیتونو ستاینه وکړه او د دې مؤسسې له مسؤلینو یې وغوښتل چې له دولتي ادارو سره په همغږۍ د پراختیایي پروژو زیاتوالي په ښه ډول تطبیق ته پاملرنه وکړي. د اکبر مؤسسې رئیس ویلي چې د ډاډمن امنیت له فرصت څخه په استفادې به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د نړیوالو مرستې راجلب او په همغږۍ یې تطبیق کړي. اکبر مؤسسه په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو انجیوګانو د چارو د انسجام مسؤلیت پر غاړه لري. عامه روغتیا وزارت د خصوصي روغتیایي مرکزونو د څارنې لړۍ پیل کړه. عامه روغتیا وزارت وایي چې د طبي شورا لوی رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار په مشرۍ د یوې باصلاحیته کمیټې له لوري د بهرنیو کورنیو ډاکټرانو د فعالیت د تنظیم په موخه د هیواد له خصوصي روغتونونو څخه د څارنې لړۍ پیل شوې ده. یاد وزارت زیاتوي چې دغه کمیټه به د هیواد په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې د بهرنیو او داخلي ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو شتون، فعالیت، تحصیلي اسناد، جوازونه او د اقامت سندونه وڅېړي چې د سرغړونو په صورت کې به قانوني اقدامات ترسره کړي. لوګر کې د کرومایډ ډبرو د پروسس فابریکه پرانیستل شوه. د لوګر ولایتي مسؤلین وایي د کرومایډ ډبرو د پروسس فابریکه د یو هیوادوال له لوري د 14 میلیون افغانیو په شخصي لګښت پرانیستل شوه. د لوګر د قانون او پیټرولیم رئیس مولوي نقي محمد فرقاني په دې اړه جوړه شوې مراسمو ته وویل چې دغه فابریکه د سورغر زابل شرکت له لوري د شاوخوا 14 میلیون افغانیو په لګښت د محمد اغې ولسوالۍ په ښکارکاله سیمه کې جوړه شوې ده. هغه وویل یاده فابریکه به د ورځې په منځني ډول 100 منه پروسس شوي قیمتي ډبرې تولید کړي. اخوا د لوګر د والي مرستیال مولوي محمد انور دین فارور وویل چې دغه ډول فابریکې نه یوازې د کانونو په برخه کې د حکومت د عوایدو کچه لوړوي بلکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. مؤمني ویلي چې د کال تر پایه به 2 میلیون نور ناقانونه افغان کډوال هم له ایران څخه وایستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمني ویلي چې اوس مهال څه باندې 6 میلیون افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي چې له ډلې به 2 میلیون کسان د روان کال تر پایه په تدریجي ډول وایستل شي. ایرانی رسنیو دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر له قوله راپور ورکړی چې ډیری کډوال په ایران کې د خراسان رضوي د پولو له لارې ایستل شوي. تر اوسه 1 میلیون او 200 زره افغانان له دغه هیواد څخه ایستل شوي او 2 میلیون نور افغانان به هم وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د زمري په 8 ویلي و چې یوازې په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 2 میلیون افغانان له ایران او پاکستان هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 1.8 میلیون کسان په جبري توګه ایستل شوي دي. ټرمپ د زیلینسکي او پوتین لیدنې لپاره زمینه برابروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوکرایني سیال ولادیمیر زیلینسکي او د اروپایي هیوادونو مشرانو سره سپینه ماڼۍ کې کتلې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې لیدنه کې د اوکراین جګړې د پای او کیف لپاره د امنیتي تضمینونو پر چمتو کولو خبرې شوې دي. راپور کې همداراز راغلي چې ولسمشر ټرمپ په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې له یادو مشرانو سره تر لیدنې وروسته یې پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي څو د زیلینسکي او پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د آلمان لومړي وزیر ویلي ښایي تر راتلونکو 2 اونیو پوتین او زیلینسکي ګډه ناسته وکړي. د ټرمپ زیلینسکي او اروپایي مشرانو ترمنځ دغه لیدنه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ او پوتین د اوکراین جګړې په اړه الاسکا کې سره کتلي وو. MTN مخابراتي شرکت امریکا کې د ترهګرۍ ضد قانون د نقض له امله تر تحقیق لاندې دی. MTN مخابراتي شرکت چې د افریقا تر ټولو لوی مخابراتي شرکت بلل کیږي ویلي چې د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د فعالیتونو له امله په افغانستان او ایران کې تر تحقیق لاندې دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا عدلیې وزارت د MTN او د دې تابع شرکتونو په افغانستان کې د رول او په ایران سیل کې د سهامدارۍ په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د شرکت اجرایوي رئیس ویلي چې MTN له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي او په داوطلبانه توګه ورته اړین معلومات وړاندې کړي دي. دا شکایتونه د هغو امریکایي نظامیانو او غیر نظامیانو لخوا ثبت شوي چې د 2015 څخه تر 2010 کلونو په منځ کې په افغانستان او عراق کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
شکایت کوونکو ادعا کړې چې یاد شرکت ایرانسیل د سهامدارۍ له لارې د امریکا ضد ډلو سره مرسته کړې ده. تر دې وړاندې هم دا شرکت په ورته قضیو کې د امریکا د ترهګرۍ ضد قانون په سرغړونې تورن شوی و. حماس له 18 ورځني اوربند سره موافقه کړې. د مصر او قطر رسنیو د اګست په 18 د باوري سرچینو له قوله ویلي حماس په غزې کې د اوربند وروستی وړاندیز منلی دی. د دې وړاندیز له مخې به اوربند 18 ورځې وي او حماس به نیمایي بندیان آزاد کړي. حماس هم په یوه لنډه اعلامیه کې تایید کړي چې دوی نورو فلسطیني ډلو د مصر او قطر په منځګړیتوب د اوربند وروستی وړاندیز منلی دی. فلسطیني سرچینو ویلي حماس له اسرائیلو غوښتي چې 140 تنه هغه فلسطیني بندیان چې په عمري بند محکوم شوي او 18 تنه هغه فلسطیني بندیان چې له 15 کلونو پر زیات بند محکوم شوي دي باید آزاد شي. حماس دغه راز ویلي چې د هر اسرائیلي د بندي جسد په بدل کې باید اسرائیل د 10 فلسطیني مړو جسدونه وسپاري. بلخوا اسرائیلي چارواکو د سه شنبې په ورځ ویلي اسرائیل د غزې اوربند وړاندیز ته د حماس مثبت ځواب څیړي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.